اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کوو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې پسې کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره به بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د درېیم او د څلورم سوچ کوي هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله دې ستاسو مل شي. وخت تېر شوی اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره مړه شي هغه ورته ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شوي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دلته چې له دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که څه دا چې د یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي د الله د دین دپاره جنګېږي الله یې لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئي وینځه چې د ځان ازادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما ازاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه لرې ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله څه لږه کمزوري شوې غوندې کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت هغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبره چې په زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول څه چلی نه دا بده خبره د سن پاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ور دا واده وکړو د نکاح دې ولو تړلی ولې دې ولو تړلی خو چې هلک او جنۍ د یو بل سره ملو شي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو 3 ورځې 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوې ده چې یو ورځ د خبره راغلې ده خو بیا پکې مغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرولو ته پکې څه ضرورت دی؟ وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره میلاو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی نه هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ دي یو بل سره دې میلاو شي. مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه ویلي نه دي مېلمانه که په دغه ورځ ناشي څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته ور دننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم ارادې ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي. او جنۍ له هم پکار ده چې ځان څه کړي؟ ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم طرز وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننتو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کړو، لاسونه به یې لمده کړو، په دې ویښتو کې به یې څه وویله ږیره به برابر کړه. دا شاګردانو ته یې وروسته پوښتنه وکړه ته چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې؟ هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم، ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي، نو داسې به د هغې هم دا خوښوي که نه. نو چې اوس سړی وردن شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي، د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردن شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس چې دی په دې ښځه باندې ولګوي دغه نه هغه څښا وي نه هغې ته لاړ شي. ښه چې دی په دغه شپه وردن شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک ژېړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا بین راځي، د دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی، دا خو له ده سیټ کړی دی، واده دی، نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دی. دغه شان زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په د جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی، د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر دی. نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي، د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان دي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نو ده به ترې زړه تور شي. یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ څکلي او د خولې نه د څښا بین د لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي، د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي، بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي، نه اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردن شي نو سلام به واچوي، دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردن شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وایي په ښځه باندې څوک سلام نه اچي ځکه چې سړی کمزوری ښکاري، خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې چې څومره غیرت نور له په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه وایي افشو السلام، سلام خور کړي، خور یې کوي. که د واده په شپې او که نور ورځې به کور ته ځي کار دې سلام واچوه. ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم، دې سلام څه مطلب دی؟ سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه، ته په سلامتیا کې زما د طرف نه، او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو. نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کورواله نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی، نه، ته به کښېنې د ښځې سره، د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردن شو ډایرکټ بس کورواله شروع شي. ته به سلام واچې د ښځې سره به ښه په ارام کښېنې، ښه په ښکلې طریقې سره، او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي. او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره څه خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي، او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي څه خوند به کوي. او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي. تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناسې لکه دا مسله چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټولو ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو اثر به وشي. ښه جنۍ له هم پکار چې یو هدیې یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ول هم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم څه خوشحاله شي. بیا ورو ورو
دا غي سره خبري شروع کی او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سم چې کوم شپه باندې عائشه نه بسیتو نو ما تیار کړی و عائشه نه ما تیار کړی و او رسول الله سم ته می تیار کینولې و نو رسول الله سم راغی دغه په خوا کې کیناست او بیا یې سجرو کو رسول الله سم د ملوخه ورکو د پیو نو رسول الله سم پیو وسکو او به په خپل لاسونو غیله ورکو چاله ورکو عائشه رضی الله عنها نو هغه خپل سر دي چې کته کو شرمېده ځان په دغه ورش په باندې جره شرمېږي نو یزو ته قار شو وزو ته قار شو مو دي چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوخنی ولې ته چې سر دې کوزنی ولې نبی هغه لوخه واغستو هغه په وسکو او در رواني چې څومره مسلې زوس بیانوم کنه په دې کې بدن وای چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دي د رسول صلی الله علیه وسلم دا زموږ شریعت او کدا مسلې ما واضح کړی ان شاء الله زموږ د شریعت نه مجاهد ختم شي چې څو پوری دا پټي نو یې سنت کی او دا کومې طریقې چې د زخم کې بدی د عملو کو ان شاء الله واده به کامیاب واده نه ته وسې شروع کی اول به د خزل سور کی بیا به د سره آرام کینی او دا سره خوږی د مینې محبت خبرې شروع دي چې نه کینو په نصیحتونو سره شي زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو روان دي چې کینی بس د تقریر شروع کی زما د مور پلار به خیر ساتي زما د ورونو خیر ساتي زما تر زمون نه جی ماما زمون نه جی کاکا زمون نه جی دا صحیح ده نصیحتونه ته کوم دا نه نصیحتونه مکو حساب وکړه نوی دا نوی جنیدا عمر به کمی یریږي د ګروپ پیډه کینو سره خبرام خوږی خبري شروع کړه دا ول د تقریر شروع نو دا غي سره خبرام کینی بیا د ناستې یو طریقې مثال کې تاسو سره کیناستې مرور په دې خبرو کې ته دغه پلاس مایلاس کیږي دغه پلاس مایلاس کې دې سره هغه مینه محبت هغه کم ماحول چې دغه خزیتی او دا خزه به هم په دغه کې شي چې زما د خوند په ما مینده او بل د چاګې ته په دې سنجیده سره ښکار شي ډېر سنجیده خو چې کله د تکینی اول خو بغیر سلام نه وردن نشي چې څنګه وردن نشي نه دا بکې نشته چې خواږه سره دی خزي لور کی دا بکې نشته بس خې سره بکې نه ته د شکارو کې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي خدای هو عزت دی ونه کو نو زبر سره دي شالو کوم چې سره کړه نه به د کور کې به دي زینی او طلاق کړي به دا واده ولني شپې ته ګورو ته کې طلاق خبرې کوي زبر دی و او زبر دا کوم دې څه ته ضرورت سره دا غي څه ته خوږی خبرې شروع کې په خطرې قوانین بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی طریقه مونږ ته خولې دا وغه دا چې کړه خپوره غب شپوله کې دی شو نو دا غینه بعد د پکړ دی چې دوی 2 رکعات مونږ کی او د خپل نوې ژوند شروعات په سبا نیو کی په منځ باندې دی ژوند کې به ډېر سخت برکت او دغه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي او سید مالک ابن ربيع دې حدیثونو کې دا مسله راغلي چې په کوم ورځ باندې سړی په کوم شپه باندې سړی په خزي بسي ورشي نو په کار دی چې دویم 2 رکعات مونږ کې او د خزه هم 2 رکعات مونږ کې تاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د منځ نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابی کنه وي دا به کامیابی دغه چې شروعات د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټنګ کې د بری سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما دا واده د ژوند و شروع کی ته به برکت واجب ته مال طاقت راځي ته مال توفیق راځي څومره خپل ژوند به د دې سړي د بدل ورځ باندې دا کار کول پکار دي دا غینه بعد کبل پرز د خزیله د کوروالي دعوت ورکی او خزي وته وی چې نه ځکه چې خزه په دغه ورځ باندې ناشنا خزه ګور پردي خزه راشي एकदम د سړي سره ملو شي لازم پای باندې روبي نو کبل پر د خزي دې منکو چې نن بنکو نو دې وسه کوي خپل به رټینګ کړی نه په دا ټیم کې به دې حالات ته وګوري چې د خزه پروب کې دا په یره کې دا هیڅ خبر نه کده یو شپه د واده د ولنې شپه چې د بغیر د کوروالي نه تیر کی اوس دې هم ځان غره کې دې ته سنجیده انسان او خيار انسان وګوره او خيار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالات سره چې گزاره کوي او داغه په حالات باندې پوي ګره مخامخ سره اوس په یره کې پر دې سره نه एकदम په ما بشراله
او یکدم زما کور ته راغی زه خیر زه به ګزاره وکړم لکه دوله دعوت ورکړو او هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی د زناورو په شان एकदम ډز او کوروالی شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یي چې هغې دپاره به کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان به وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایدې ښیي ورته که نه ښیي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول پرې موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحال وي نه د کوروالي نه مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلی د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي وایي دروغ حرام دي چې وایي د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت دپاره خو بس نه څه وایي که نه نو اوس دی دې ښځې ته وایي وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ اجازه شي ووایه خیر ښه دی ورته ده ووایي څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېرو دروغ یې ووایي د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه دی چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېدې داسې یو خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یې وبلته ښځه دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو وایي زه به مړه شم دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې پرې مینې وي څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه بیا وروسته وایي ښه دی چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امید چې کټ کړی در وایي نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به دې شي بې عزته کړي او قار کړي نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موږ دې یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې په دې زنانه کې دی او کوم شر چې په دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم دا دوا به ووایي او زه دواګانې یادې کړي او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکوې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته
او شیطان دغه لري ساتي. رسول الله سم وی ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکول. څومره غټه فائدې د معمولی ورغه ته کې دوا ده. دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نسی د شیطان او په حفاظت کې دغه نه به محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې وسړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی په کې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې په دلیل سره الله وی نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي ولا ځکه ماته اوس تکسات مخکوي چې څوک بدانوي چې شیخ صدا مسلوري بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي خزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي ولا نه کدی د شاده طرف راځي. د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې د دبور کې کورواله کوي، د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي یا د مخې طرف نه کوي یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس ته چې کومه طریقه د جایز ته په شریعت کې. او په کې وته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ویما په کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن، ته د بوتانو عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتاب. نو د اهل کتاب په ځان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه دا سره کتاب. نو ډېر مسلې به د انصارو د چانه زده کولې، د يهودو نه زده کول. او يهودو کې دا مسله وا چې هغه به د خې سره کورواله په دې طرف باندې کو، په دې سیډ باندې وکاو، یعنی د خزي باغ طرف ته مخو او شړې به سره کورواله کوي. وایي چې دې کې خزه پټي خزم پټي او سړی چې دې ښکاری نه اخزي ده. نو دغه طریقه د انصارو اجده کړې و. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو هغه کې دا طریقه نه و، بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خزي سره کورواله کوي. کله چې انصار د دینه خبر شو نو هغه ته خبر ډیر غټه ښکاری شو، خاطر شو د خو سره دې کورواله کوي، تاسو د طریقم کوي دام کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه، الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. ها په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانوم نو شکر وباسي چې مسله د دې واضحه شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاس وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه پیدا او خون اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت ورکړي دي هغه مخکې را روان دي. د خون اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړلی او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړلی، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده، او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله پرې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه اخیستی شي، او د خون د اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. څه په اجازت دی،
صفا اجازه ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم. نو خزه خاون کې یو بل ته عورت ښکاري کی او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راويستو جایز دي. دلته دوه مسلې په دې کې د نړۍ چې کپڑے موشته شي ټوري او دویم د چې یو بل ته کته شي. دا اوسو مسلې دي چې د عوامو په دې ځل کې پرتی خو تاسو نشي کولای. او زم خیر دی تاسو کوي خود ادب په طریقې او تاسو د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي چې ادبناک خوندګي او د علماو نه د تاسو نه کې حرج نشته. وشه سره د مثال کې موږ دي شي وای او کیتی چې دي شي په من کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي او د دې مسلې نه خبر نه او سره به دې نه خورو چې دې مسلې چې د اجازه توې نو خبر وي کړې دې اجازه توې نو خبر او دغه اجازه وو خو د چې تاسو د چې تاسو نه او که تاسو کړی دی جاهل نه کړی نه وته ویلي چې دا مسله خو شي چې خزه خاوني وبلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. خا دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي. دغه یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنې شکل دغه ده چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه من راغلی د رسول صلی الله علیه حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبرها. هغه شی ملعون دی او لعنت پیدا کوم سره چې د خزي سره د شاده طرف نه کورواله کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچ به کړی او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خزي سره د دبر د طرف نه کورواله کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کړي اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړی د وخت خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده. نو په کوم کې چې ته نقصان نه بای کول اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي دا حرام دي. نو دبور کې کورواله کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسمه مزي غسته ده د جایز دي. صرف کورواله نه من راغلي چې درځي کې به خیر سره جماع نه کوي. دویم چې کوم جماع حرام ده چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي دوی کورواله کې دا حرام کار ده. د شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې ده هغه حرام دی. ها د حایزي زنانه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماری دا غیر من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی ده. نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به وسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خزي باندې کله بیماری راشي دغه نه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی به دغه نه بزن بالکل لري ساتي. دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خزي نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله باندې کوي. دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي ای لمبل او د ضروري او کنه داغه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه په کار چې جنې ته به نقصان ورسي یې په لکه نقصان ورسي. د ځینې الکان اول پر ول دغه نعمت الله ورکینه غ نعمت په ډیر خو ګولې د دې سره چې دی الکتم نقصان ملوي او د جنې ته هم نقصان ملوي حدودو کې دنه چې ته پته ولګي. اوس کې دې چې تا کې طاقت دی جنې کې طاقت نه دغه لحاظ وکړه بلکې مو خدا وي چې قبل پرز د خزم منه کی چې نن ما سره کورواله مکه او یریږي نو دې خاون له پکاره چې غلي شي بس اصله زه غواړم چې په اول شپه باندې بسړی کورواله کې ډېر پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړی یو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکه د دې درې درجې د ټولو غوړه درجه لري چې غسل وکړي. غسل دیو کی او بیا دې به دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نه دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو بچارده. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کی او به په دویم پر چې د کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود. د دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي. د سړي کې څه پیدا شي؟ تازگی. او د جنې کې تازگی پیدا شي. د دویمه درجه ده. او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل وکي نه ولم بي او نه چاردام وکي نه بیا به څه ګناه نشتی. دا کار جایز دی. خو غوړه طریقه ده چې غسل وکي
که غسل نشي کولای چاردام دی وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه، خو غوره طریقه یې څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بغیرتوب غټه نښه ده، الله دې موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري، ما خو دومره پیرې پرون کورواله وم، هغه نور ورته هم داسې قصې اوري، مزې اخلي د حرامو خبرونه، دا خو دې ډېر تکړه و، دا خو دې داسې و، دا داسې و، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا وایي، ما ورته دا وایي. اعوذ بالله، دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کوم طرف ته تللی؟ دغه ښځې مبارکې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا وایي، ما ورته دا وایي، نو ښځه هغو ته قصې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارکې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو، نو وي ساري خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووایي او ما ورته دا وایي؟ دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست او خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته، خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي، چې څنګه لاړ بس، که معمولي سر لاړ که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه، هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم، پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي، د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث دی چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بیني وبینه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې به موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو، نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو، موږ به ګیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږدي، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي، ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري، څه حرج نشته. هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي. په دې ځای ودرو که نور مخکې به بیان کوو، که لږ ټایم را کوو، یو څو مسلې دي بیان یې کړو که نه. دې ته خو ډېر دا ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی، ښه ورته خوشحاله، او که یو ګنټې مې نور هم بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږې اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو، ښه ډېر اوږد بیان وکړو، موږ سهار کار له ځو، موږ مزدورۍ له ځو، دغې له ځو، او دې ته ښه خوشحاله ناست. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ، تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ، الله تاسو له طاقت درکړي. که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه، او که نه طاقت ته سره نه وي نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخاندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده، او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته ده، تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښودو، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله ما واده وکړو، د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و، او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی، او د هغه سړي پلار د هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې. نه
د بیا واده وکړو چې لکه زما د خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره واده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو او وایي پیغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې وکړو. یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو. رسول ورته فهلا بکره نوي جنۍ سره به دې واده کړی پیغلې جنۍ سره واده کړی. ولې تلاعبها وتلاعبک تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې ځکه ته ځوانه لکې اوس تا مشر ښځه راوستې نو سید ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو هغه مشر یې کوم ځای کې لوبې به ورځي. په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تضاحکها وتضاحکک ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي یو بل سره مزاح کوي. زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم د کومو چې خاص کر د کومو د بریتونه چې وینې ساسي ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي. واده لازم دی واده یې وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه یې وکړو خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغو ته میلاو شو هغو ته میلاو نه شو. ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي. د دې څه مقصد شو؟ ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې په مزدورۍ کې په مکتب کې ناستې دفتر کې ناستې یا مثال کې دیاړۍ له تللی څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یې دا سوچتي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي. نو دې خو څه پیدا نه شو د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو. د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي. ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو مذاق دې ورسره کوو خوشحاله دې ساتل نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه به چې کله به هلک راځي او یو دغه طریقه ده کومه چې عامه روانه ده نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره ما ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت خبرې هغه نه کوي ګپ شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کوي خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب او دا ورله کپړې وینځي او دا ورسره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد ګوري او کله مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګوي وایي دې سره سړی لږ سپک کوي چا ویلي چې سپک کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی مذاق به ورسره کوو هغو سره مینه محبت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو په دې لارې کې یو بیبي مخې لراله نو هغې ښکل کړه او منزله لاړ ګوره په دغه لږ ټیم کې رسول صلی خپله بیبي څه کړه هغې ښکل کړه د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړمه او د الله په امان هغه ښکل کې وځي دا ښځه به څومره خوشحاله شي او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زره راولي ځکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووت او بدماش دی او نور او بهر غریب چاته چرنګ نه شي کولی په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي دغه د کمزوري میلاو شوي ده بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي او که خپل ژوند دا موقع ګورې دغه ته مې دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کوي او د ژوند نه مزې واخلئ. په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده راروان دی یا واده کېږي به هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره ولې لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه یې دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغسې د اسمان نه راپېښېږي. دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي. د ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې و هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي ستا ژوند چې د هغه به خوشحاله
دا خبره ده ته مو کوم چې د کورواله ال انسان له خون ورکی چې کړه د انسان مزاج هغه ته جوړ شوی چې کړه د انسان مزاج صحیح هغه ته جوړ شوی و چې سړی د نورغه کمرې ته درز 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 د سینې سکی درزي او د خري سینم سکی درزي او په دغه ټینګو د کورواله شروع کو دا کورواله به دوی له خون ورکی خون ورکی بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي وبوس کی خواږه سي وخوري داغه نه بچي گپ شپ نه بچي به شروع کی دوی له کورواله هم دا بوله خون ورکی او دغه نصيحت خو مونږ ټول د کوچي د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزه ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه دا خزه ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نه استي مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورو دی کار سوچ په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي تا خپل ژوند دې تیر کوو ځکه پرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګورو سره ملویدم یو راته چې پلاني چې تم چکر ولګو بری چې پلاني چې او زموږ په کور کې سم دي چې قانون نه پېښیو چې چا مجال سوچ خبر هو کړه نیمه ورځ په دې ځړ باندې کټه کې هو دا خبره می جوړ کړو مور ته خبر ور مخکې کړه تانه کې خبر وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ مرګ ډېر سخت مزاقي انسان وي ما غوښتل چې په خطر کې مو ته وي چې زدا خزک بوزم غریب تنګ شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي صحیح ده بوزي بچي بوزي زړه سخت خوشاله شو چې لکه دې معنی دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایو وي ما چې زموږ چې د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړ وي وي ما ته وي چې د الکان وسره بوزو د خويندو وسره بوزو وي ما دې چې چیرته مې زموږ چکر نه توبه په دې کور کې زودي سره ناس نه چې تر اصله بهر مولېږي زه خو د خزه دې لپاره بار ته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زدي ته زړه خبرو کوم یو ځکه چې ته روټي وخورو یو ځکه چې ته چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وي دغه سره بوزوي الکانو بوزو جرګي بوزو دا کار بیا ځان سره بوزي دیو پورا پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا به مې چې چرته نو یا ورشو دور به مې سره وینا کړی نه نو اوس اخر په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډۍ سکی چې کله به مري دومره تنګ شوی دی دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډۍ مري چې د خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې شي چې بوډۍ الله دې مروږي جنور کې چې د غریب کې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خدای راوړي دا ژوند نه مزي ونه کړی زما ټول ته نصیحت ته مشران ته چې الله نه وېریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د تم موقع ملاويږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق خیال وساتي دا خزه ځان سره روانه کا چکر ورکا څومره چې طاقت وي ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته دا به د زړه خبرو کی او زړه ته به خبر قسم خورم چې ستاسو ژوند چې وسومره مزي کنه دا مزه به تاسو ته به یوځي کې نه اغستي